كل شيء قدير فهر يوشي قدرت و طاقت والده وان الله بشك الله قد احاط احاطه کردا بكل شيء پار يوشي بان علم هذا علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ تحریم دو قرآن پاک دو سورتونو دو ترتیب لحاظ ترشپکش پیتم دے او مدنی سورت دے نازل شوی دے پس دو سورہ حجراتنا او دا پا نزول کی او سلوم دے پدے کی رب العالمین اول کی تعلیم ورکی خپل حبیب تا او امت تم تعلیم ورکی اور آگے نفس د قیامت د عذاب نه ورکی پایات شپغم کی د قیامت د عذاب نه رب العالمین ير ورکی دارنګ اخر کی بشارت د مومنانو ته اخر کی بشارت ته دارنګ الله مثالونه ذکر کړي د بیبی د نوح علیہ السلام او د لوط علیہ السلام چې ګوره د پیغمبرانو بیبیانه وي لیکن کله چې ایمان نو فائدې ور ورنک. دارنګ مثال ذکر کړي د حضرت مریم بیبي او د فرعون د بیبي راسی رضی الله عنها چې هغه تعالی سور لوی مقام ورکو مصائب او تکالیف برداشت کړ خو د مصائب او تکالیف نفس سمر عام ور تعالی ورکو. او دې صورت کې یو واقعات اشاره ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دمازیگر نفس بدټول بیبیانو په کورونو لګ ګرځیدو دمازیگر نفس بد بیبیانو په کورونو لګ ګرځیدو او ای حال احوال تپوس به کولو. د حدیث پاک کې راغلی زینب رضی الله عنها غي ورته زر د غبین شربتو راغی په کور کې وېسار شو نو یو دو بیبیانو د نبی رسول الله د محبت د وجه چې زمون کور کې دوه ایساری مشوره وکا چې د الله حبیب کله راشي نو مونږ لوایو چې تاسو نه د مغافیر وګورئ. مغافیر یو بوټو او دا په عربو کې نو د غبین مچي په پاغي کې ناشته او دا خام مشاهده چې د غبین مچي په کوم بوټي کې نو غبین کې داغي د بوې سرات وي. دا خبره ده دی غلطه نه و ځکه د مدینه منوره هغه غبین هغه سو اغا غبین مچي د مغافیر په بوټو کې ناشته نو داغي خوند او ذائقه و پکيو. الله حبیب ترشرال داس ورته دی نبی اسلام ما هو غبین شربت کله او چې هغه مچي د مغافیر په بوټي ناشتي او داغه بوئی زما رخلی مبارک نزی بیا ودا سنو کو پتا سو هغه لوای ما هغه لوای مچ داغه ضرورت تکلیف نه رسی او دا ورته خی قران پاک جګور نبی علیہ السلام د دمر لوی شان مطابق عالم الغیب او حاضر ناظر نه دا آیاتون الله رولېګل. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام لم تحرم ما احل الله لك. او دې کې روح المانی وای دا تحریم په معنا د امتناع ده او بما حل الله نه مراد دی کہ اصل او غوین دانه کې چې الله حبیب هغه فزان حرام کړو حلال شی فزان باندې سکول خزانه ته بن کړو د سوګند او قسم سره. اے نبی علیہ السلام لم تحرمو اولی تبندے فزان غشی احل اللہ لک چی حلال کری اللہ تعالی پارا تبتغی مرضات ازواجک او تطلبے رضاونگی دخلو بی بیانو واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے دے و مہربان دے. قد فرض اللہ لکم بیشکا مقرر کری دی اللہ تاسو دپارا تحلت ایمانکم کلاول قسم نستاسو کدا تیو حلال او جیش نشا قسم خورو نو پکار داوی چی دے قسم مات کی اور آگئی کفارہ دے ورکی. واللہ مولاکم او اللہ مالک ستاسو دے وہو العلیم الحکیم او دا اللہ پوہ دے و حکمت والا دے. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا کله چې پټ ویلو نبی علیہ السلام
پټ ویلی و نبی علیہ السلام بعضی بیبیانو ته خبره. دا بعضی بیبیانو کی مراد ده کہ حفصہ رضی اللہ عنہا دا نبی علیہ السلام بیبیو دا خبره دی لپټه کړو چې بیا وځه هغه کور کې غوین شربت نسکم خطه ګره هغه لوایا ما یاد دی پکور کې الله حبیب دی وین سر صحبت کړي وی بس هغه په مازان باندې بند کا خطه ګره هغه لوینا. فلما نبأت به هر کله چې خبردار ور کړو دی بیبي به په خبره سرا اگر راغلا او بلی بیبي ته هغه خبر ورکو واظهره الله عليه او ظاهر کړو دا خبر الله عليه په نبی عليه السلام عرف بعده نو خبر ورک نبی علیہ السلام دی بیبی ته د بازی د دې خبرې وعرض عن بعض او مخیرو له د بازینا. فلما نبأها به هر کله چې خبر ورکړو نبی علیہ السلام دی بیبی ته په دې خبرې سره قالت دی بیبی ویلو من انباک هذا چا خبر در کړی ته ته حبیب د دې خبرې دا هما پټ غون سی ویلو نو تاسو د دې نه چا خبر کوي په غیب خو تاسو پوي گئی نه چا خبر در کو تاسو ته دې خبرې. قال الله حبیب فرمایلی نبانی العلیم الخبیر خبر را کړل ما تا غزاد چا پارس په دې الخبیر او خبردار دې ان تتوبا الی الله کچری تاسو دواړه توبه واسه الله تا دې کې خطاب دې حضرت حفصی او عائشی بیوی رضی اللہ تعالی عنہما کا ان تتوبا الاللہ کشرتا سدوار توبو باسے اللہ تا فقد صغت قلوبکما نبیشک میلان کڑے استاسو زلونو دے توبے تا ایک دا مانا ہوا او ہا مانا مسلمین نو کڑے خواہد منگو علماء خواہ کڑے نا چې بشکا زون استاسو د حق نه مایل شي. امام قرطبی یې کدا معنا کړي مالت قلوبکما الى التوبه فقط صغت قلوبکما بشکا مایل شي دي استاسو د زون توبه تا. وان تظاهر علیه او ک تاسو دی یو بل مدد کوي زمانه حبیب مقابله کی او تاسو مشورې ولکوي فإن الله هو مولاه بشک الله رب العزت دغا اللہ هو مولاه اغیم دادی او دوست د نبی علیہ السلام نے وجبریل علیہ السلام وصالح المؤمنین او نیکان د مومناننا والملائکۃ بعد ذلک ظهیر او نور ملائک پس د دین امداد کون کی دی اللہ حبیب. اسا ربه نزدید چ رب دا ان طلقكنا کچری طلاق در کو تاسو تا ایوب دلو ازواجا دا چې بدل کی ور کی الله دی نبی علیہ السلام ته بیبیانی خیرم من كنا ورد تاسونا. نو دا معنا نو غنی چې بیبیانو نسو غروي والله وی زپدی قادر کزما حبیب العیاذ بالله تاسو رخصت در کی نو تاسو نور بهتري ورته په نکاح کراول. مسلمات مسلمانان وی مومنات و مومنی قانتات تابداری تائبات توبیستن کی عابدات عبادت کو ان کی سائحات روجداری سیبات و ابکارا او کنڈ وی و ابکارا و پیغل وی. نور صفات و پمنس کی گروہ عاطفنو ذکر آگئی پمنس کی تغایر و تضاد نو او دی کی وہ ذکر کو چې د دې سیبات او اوکار داغه په وصف کې تغایر ده نو دا په یو ذات کې دواړه نشي جمع کړي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو قوا انفسکم بچو ساتئ خپل ځانونه واهلیکم نارا او خپل اهل عیال نورنا خپل انداز اخلاق او اعمال اختیار کا چور نه بچي بال بچ د انداز اخلاق او آداب او حیا چې هم نور نه بچي. وقودها الناس والحجاره چې خشاک داغ اور د پار خلق دے والحجاره او کانی دی او دې تفصیل اول پارا کې درته تیر شو. علیها ملائکتون چې خلق نس مراد دی او د غټو نس مراد دی پدې اور باندې ملائکتون ملائک وای ملائک په مقرر دی غلاظ
سخت خيونو والدي پچه رحم نرازي پزرکی غلاظ سخت زرنو والدي سخت خيونو والدي شداد او مضبوط بدنونو والدي لا يعصون الله ما امرهم لا فرمانی نه کوي دا الله پاک څخه چې الله ورته حکم کړي ويفعلون ما يؤمرون او کوي دای هغه چې دای ته کوم حکم کړي شوی را ملائک یا ایها الذين كفروا اے کافر لا تعتذروا اليوم عذرنا م پیش کوي نن رز رب العالمین پرز د قیامت ورته وای انما تجزون ما كنتم تعملون بیشک تاسو له سزا در کول شي دا چې وای تاسو عمل کوونکی یا ایها الذين امنوا ایمان والو توبوا الى الله توبه نصوحا توبه با سی الله تا توبه نصوحا توبه اخلاص اخلاص تر الله له توبه واسه او نصوح اخلاص توبه ته وای دانا چې باز خلق سویری جرا په نصوحا نیوي توبه راغی له سره جوړ کړي نصوح چې په معنا د سویر اخلاص توبه واسه روح المانی دی امام نووی رحم الله نے نقل کړي وېدا هغه توبه چې هغه کې درې کارونه را جمعي یو خو چې کوم ګناه کې دا غي نه منشي او دا غي په کول چې کړي د پاغي پیمانه او آئنده خلق اراده او کې بیا ودا سینه کې ندی توبه نصوحا دا اخلاص والا توبه دا سره اخلاص توبه او دارنګي د توبې ندام دي چې بیا بالکل استاوا دوی او کسب دي چې بیا نه کې بیا واغ نه کې نو دا درې شرطونه چې په توبې کې دي ته توبه نصوحا وي توبوا الى الله توبه نصوحا توبه واسي الله تا توبه نصوحا توبه د اخلاص د اخلاص توبه واسه اخلاص سره الله رب العزت توبه واسه عسى ربكم زرد شرفستاسو ان يكفر عنكم سيئاتكم معاف بكتاسو لستاسو گناهنا ويدخلكم جنات او دندم کی تاسو جنتون تا تجری من تحت الانهار چروان بئی بہیگی ولان محلات و باغات داغین نهرنا یوم فکم رضوان لا یغزی اللہ النبی چرسواب نکی اللہ اخبر پیغمبر والذین آمنوا اواکسان چیمان روڑے دے معہود دے پیغمبر سرا نورهم راد دوی ددی دیمان غرا یسحا بین ایدیهم منډه به وਹੀ مخکی د دوینا و بیمانه موخی طرفون د دویتا یقولون وایبا مومنان ربنا اتمم لنا نورنا اے رب زمونگا پورا کی مونږ د پارا دار اعظمونگا او دا بیا وخت کی مومنان وای چې کله د منافقان او رڼا بمرشي او ختم بشي وای به ای زمونگا رب اتمم لنا نورنا پورا کی مونږ د پاره دار आवाज مونږه چې مونږ په خپل منزل مقصود ته ورسو چې هغه دخول جنت ته واغفر لنا او بخنو کی مونږ ته انک علی کل شیء قدیر بیشکت پاریوشی قدرت او طاقت والے یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام جاهد الکفار جهاد کو د کافر سره پتورا والمنافقین او د منافقان سره پجوا وغلظ عليهم وسخشد دوی مقابله کی مضبوط شه ومأواهم جهنم او زید دوی جهنم دے وبئس المصير او بد دا زید ورتلو ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله مثال للذین لپاره کسانو کفروا چې کافری امرأة نوح و امرأة لوط د بیبی د نوح علیہ السلام او د بیبی د لوط علیہ السلام او دا ابن کثیر مثال لسره وای کې یو مسلمان دی او د ناس ته پاستا او ګډون دا کافر سره نو دا غره دله څه فائدہ ورکولې نشي چې سبا دی وای چې رضای سره یعنی یو مشرک دی کافر دی او د مؤمنانو سره ناس ته رئیس سره ناس ته پاس تړه
نو د مومن دا صحبت دل څه فائدہ نه ورکړي چې دې تشناس ته او عقیده او ایمان او عمل راي غونته نه لکه ور نوح علیہ السلام او لوط علیہ السلام سره راي بیان او چې کله عقیده او ایمان سوینو نو د دې دوه پیغمبرانو او صحبت خوراک سکات اس فائدہ ورته ورنک کان تعویدا دعا تحت عبدین لاندې د دو بندگانو من عبادنا زمون بندگانو نا صالحین چې نیکانو فخانتاهما نو دې دوالو خیانت کړو دا وی سره په ایمان وروړو کې ایمانی خیانت کړو ځکه علماء لیکلي آیات په تفسیر کې وای ما بغت امراه نبی قط دا انبیاء علیہ السلام بیانو کې کافری دي رشي خو یو انبیاء علیہ السلام په بیانو کې د عفت مقابله کې خیانت نو فخانتاهما فی الایمان خیانت کړو دې دوارو سره په ایمان وروړو کې فلم یغنیا عنهما نو دفکړې دې دوارو پیغمبرانو دې دوارو بیانو نا من الله شیئا عذاب د الله نس زربر وقیل ویل شو دیتا او ویل شي دا مرګ په وخت ویل شو یا پرز قیامت ورته ویل شي او دخل النار مع الداخلين وردن شهید ورتا سرد وردن کیدن کنا وضرب الله مثلا بیان کړی الله مثال للذین آکسانو تامنوا چی ایمان وروړي امراه فرعون د بیبی د فرعون اذ قالت دی ایمان وروړو د ظالم ور سره ظلم کولو تر حلمانی ذکر کړی وای په دې لاسو او په دې خپو ورته میخو والی او به وی چې د ایمان نه په دې موونه ده پلاس ورته میخوالو په بل لاس په دواړو خپو نو به وی دا غټه پر ورځوي د پرنه ندی دغه وخت کې دا دعا کول او دام درته وی چې ګوره د الله د نیکانو خلقو پداسې مصائب کې توجه چاته ده اذ قالت کله چې فرمایلی د بی بی آسی رضی اللہ عنہ رب ابن لی عندك بیتن اے رب جو کی مالا دزان سرا بیتن یو کور فی الجنت پا جنت کی ونجنی من فرعون وعمله او نجات را ترا کی د فرعون او د عملنا ونجنی من القوم الظالمین او نجات را کی د قوم ظالمانو نام دعا اللہ قبول کړه او دا لازم دی چې جنت کې ځای ولو خېلو او روح پرواز ته وکړو ناغه ظالم چې ګټه را غرزول پتش جسد را غرزیدا او دې طریقې سره را شهید شو و مریم ابنه عمران التي او مریم بیبي چې لور د حضرت عمران رضی الله تعالی عنهما التي ها مریم احسنت فرجها چې پاک ساتل او عورت خپل فنفخنا فيه من روحنا ورته کې د فيه ضمیر دا مذکر ذکر کړي راغی ګڼ جوابونه علماء ذکر کړي دې کې د فيه ضمیر یا خود حمل تراجه ده نو حمل چون کې سو عیسی علیہ السلام مذکر ذکر فيه ضمیر مذکر ذکر فنفخنا فيه من روحنا د فيه ضمیر راجه د حمل تا او یو قرت پدې کې د فیهام ده دا شان د سورہ انبیاء کې 91 نمبر آیات کې تیر شو التفنفخنا فيها من روحنا نو یو قرت پدې فيه کې د فیها نو پوکوای پوکې کړو مونږه فنفخنا فيه من روحنا پوکې کړو مونږ داوی په ګریوان کې د خپل روحنا اے فنفخنا فی جیبها او فی جیب درعها جبریل علیہ السلام پوکې کړو وصدقت بکلمات ربها او تصدیق کړو مریم بیبی په کلمات او حکمونو د خپل رب او کتبه او په کتابونو د خپل رب وکانت من القانتين او واغد الله تتابدارنا بسم الله الرحمن الرحیم سورہ ملک